چا څومره خبره کړې ده که ته د یو څه کولو سوچ کوې نو کوشش وکړه چې یو څه لوی وکړې که کوم خوب او امید لرې نو کوشش وکړه چې لوړ امید ولرې اکثره خلک د لوی امیدونو څخه بیریږي ځکه چې هغوی خپل سوچ اندازه کړی دی خپل ځان په یوه دایره کې قید کړی دی کوم چې ډیره بده خبره ده نو د دې لپاره لوی خوبونه ووینه امیجینیشن وکړه د امیجینیشن مطلب دی په خپل دماغ کې خپل خوبونه امیدونه رښتیا وګورئ څنګه ژوند غواړئ څومره پیسې غواړئ څومره پیسې په بانک کې ښودل غواړئ د هغه په باره کې امیجینیشن وکړئ د دنیا لوی خلکو امیجین کړی دی چې کامیاب دي ځکه په انګلیسي ژبه کې وایي امیجینیشن از مور امپورټنت دین نالج امیجینیشن د علم څخه بهتره دی محمد علي وایي د مین هو هیز نو امیجینیشن هیز نو وینګز څوک چې امیجین نه کوي هغه به هیڅکله هم ګټونکی نشي دغه خلکو چې څومره لوی امیجینونه کړي دي د عامو خلکو د سوچ څخه ډیر پورته دي د امیجینیشن په کولو باندې په هیچا باندې هم پابندي نه ده امیجینیشن از ریل میجیک که تا چیرې امیجینیشن میجیک نه وي کتلی نو په همدغه ویډیو کې یې وګوره سترګې بندې کړه خو پوره متوجه توګه سره خپل امیجینیشن وکړه چې ستا سره په کروړاو روپۍ دي ستا سره لګژري موټران دي چې ستا و مخ ته دي تا ته ستا د بینک له طرفه میسج راغی چې ستا د بینک بیلنس له 100 کروړ څخه اضافه ده ته چې په کوم کور کې اوسېږي هغه یو عالیشانه کور دی هغه کې هر څه موجود دي خپل امیجینیشن جاري وساته ستا سره هر هغه څیز شته چې تا یې کله هم خواهش کړی و په دغه ویډیو کې زه د امیجین طریقه در سره شریکوم کوم چې یوازې کامیابه خلک پوهیږي دا یو داسې کار دی چې کامیابو خلکو په خپل ژوند کې د کامیابي لپاره استعمال کړی دی ته څه فکر کوې چې کامیابه خلک ولې همیشه زیاده وخت یوازیتوب خوښوي ځکه هغه زیاتره وخت امیجین کوي د مشکلاتو د حل کولو لپاره د کاروبار د پرمختګ لپاره د خپلو کمیانو د پوره کولو لپاره نو د دې لپاره باید ته هم په ورځ کې د یو څو منټو لپاره امیجینیشن وکړې ته سوچ وکړه چې ته د اوس څخه 15 کاله مخته یې ستا سره ښې کپړې ښه موټران ښه کور ښه کاروبار ښه کورنۍ ټول ستا سره در سره دي یا چې ته په راتلونکي کې کوم ځای ته ځان رسول غواړې د هغه په باره کې سوچ وکړه چې ته هلته ورسېدې او ته د خپل ژوند څخه خوند اخلې کله چې ته د خپل ژوند څخه خوند اخلې نو ته به دا سوچ کوې چې ته دلته د رسېدو لپاره کومې لارې طریقې استعمال کړې کومې فیصلې دې وکړې کوم کارونه وه چې ته تر دغه ځای پورې راورسولې هغه پوینټونه نوټ کړه او هغه پوینټونو باندې نور سوچ وکړه همدارنګه په دې سره به تا ته نور پرمختګ هم حاصل شي باب پروکټر وایي چې ما د ناپلیون هالکي یو کتاب ویلی دی د کوم څخه چې ما دغه زده کړل چې امیجینیشن د دنیا تر ټولو طاقتوره څیز دی او یو داسې طاقتور څیز دی چې د دنیا هر انسان سوچ ته ورځي د دغه یو پرمختګ دغه دی ستا تر څنګ چې هر څومره څیزونه دي واړه لوی قیمتي ارزانه دا ټول یو وخت چا امیجین کړي وه او وروسته هغه په حقیقت بدل شول د امیجینیشن کولو ټولې فایدې دي د دغې په مدد سره تاسو د خپل دماغ طاقت لوړوی شئ ستاسو دننه ټول پرمختګونه په مثبتو لارو بدلوی شي ستاسو پلانونه ستاسو کارونه ستاسو زده کړې نور پرمخ ځي مشکلات حل کوی شي نو د دې لپاره په ورځ کې د امیجینیشن لپاره یو څه وخت ځانګړی کړئ هره ورځ په ژوند کې نوي څه وکړئ نوی کار وکړئ نوی فکر وکړئ دا وه زما د نن ورځې ویډیو که مې ویډیو خوښې شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ